ښځو دپاره حکم دی چې ته د کور په چار دیواری کې دننه کور په چار دیواری کې دننه اوسه. ولې؟ ځکه چې ته مستوره یې، ته عورت یې، تا به خلک نه ګوري، ته به د خلکو نه پټه پاتې کېږي. ګورې ورو، بعض ستا په وجود کې، د سړو په وجود کې بعض داسې حصې دي چې هغه عورت دي، هغه ته د خلکو په مخ کې نشي ښکاره کولی. نوم نه لاندې او ګوډو د پاسه ځای ته وجود خلکو ته ښکاره کولی شي؟ جواب راکړئ ټول. نو تپوس وکړئ چې ولې نشي ښکاره کولی؟ ځکه چې دا عورت دی، دا مستور دی، دا پټ شی دی، دا د ښکاره کولو دپاره نه دی. شریعت درته دا وایي. په خبره مې پوهېږئ؟ او خدای دپاره مسلمانه زه به همیشه در سره نه یم. خدای دپاره په دې خبره مې خاص ځان پوهې کړه. ګورې زه ځان وجنم تا پوه یم. نوم نه لاندې ګوډو د پاسه ځای مستور دی، عورت دی، دا ته خلکو ته نښې نو ښځه دې خو هم مستوره ده که نه؟ ښځه هم عورته ده که نه؟ لور دی، ښځه دی، مور دی، دا هم عورته ده. دا ولې خلکو ته ښې؟ دا ولې خلکو ته ښې؟ که منې چې دا د خدای حکم صحیح دی، نو بیا ته د خدای د حکم خلاف ولې کې؟ کم قانون دی در سره؟ انګریزي قانون لاندې د انګریزو تقلید کې، د فرانسیانو تقلید کې، د اجراګانو تقلید کې، د امریکانانو تقلید کې، د یهودیانو تقلید کې هغې ښځې بهر ته راوباسي، نو تم ښځې بهر ته وباسه. خبرې ته غوږ دی ستاسو؟ عورت وایي هغه شی چې پټ وي. مثال مې درکړ چې ستا د نوم د لاندې او د ګوډې د پاسه ځای عورت دی، مستور دی، پټ دی. که تا د شریعت کې ښکاره کړه ګناهګار شوې. بعض مقاماتو کې ستا اودس ماتېږي، بعض مقاماتو کې ستا احرام ختمېږي، بعض اوقات ځایونو کې ستا حج نه کېږي. په خبره پوه شوئ تاسو؟ نو چې څنګه ته خپل عورت پټې، څنګه د ستر ځای ته پټې، داسې د ستر شی خدای درته حواله کړی دی. که لور دی دا، که مور دی دا، که ښځه دی دا، که خور دی دا، دا د ستر شی دی، دا به هم پټې. اوس په خبره پوه شوئ تاسو؟ تفصیل به مخکې درته ښیم چې څنګه به یې پټې او څومره به یې پټې. دا رستو خبرې دي، خو اول په بنیادي خبره ځان پوهېږي. اوس عزیزانو، ښځې په دنیا کې د ابتدا نه راغلي دي. دا څه د نن زمانې پیداوار نه دی چې دې دپاره نوی قانون پکار دی. دا د ابتدا نه، د انسان د پیدایش نه ښځې هم پیدا شوي دي، آدم علیه السلام د زمانې نه. هغه زمانې نه تر اوسه پورې ته وګوره چې کوم د نیکانو زمانه تېره شوې ده، په هغه زمانو باندې نظر واچوه چې آیا ښځو داسې کارونه کول لکه چې نن زمانه کې زموږ ښځې کوي؟ دا ښځې خو اوس نه دي راغلي، اوس خو نه دي پیدا شوي، دا پرونی پیداوار نه دی. دا خو د آدم علیه السلام د زمانې نه ښځې راغلي دي که نه؟ که دروغ یم؟ نو دا راته ووایه چې آدم علیه السلام د زمانې نه محمد رسول الله تر زمانې پورې، او د محمد رسول الله د زمانې نه د پیرنګیانو د راتګ نه مخکې زمانې پورې د ښځو دا طریقه وه چې کم نن ده. ګورې ورونو، د 1946 خبره ده، د پاکستان جوړېدو کې 1 کال پاتې و. زه په کیسهخانه کې افغان بلډینګ سره ولاړم، یو کتابونو دکان دی هغې سره. یو لاری د کابل نه راغه، په هغې کې هندوان سیکان د کابل نه راغلل او تلل چېرته، نو هلته کوشو چې هغې را کوشو لاندې، نو ښځې مې پکې او سړي مو پکې. د یو سړي پکې اواز وکړ چې خوښ هم نه دی چې د دې کیسهخانه یې سیل وکړو، دا هغه بازار دی چې ډېر مشهور دی. ټولو ویل ډېره ښه خبره ده، راځئ چې ورشو. ښځې او سړي راټول شو او په کیسهخانه کې ګرځي. چې څه وخت یې د شهیدانو پورې ورغه، د شهیدانو پورې ورسېده، نو دا ښځې ورته ودرېدې. ویل نور مخکې نه ځو. وایي ولې؟ ویل واپس ځو. سړي ته تپوس کړي لا خو ټوله کیسهخانه یې پاتې ده، لا اندر شهر پاتې دی، سیل ځای خو وایي نه مونږ مخکې نه ځو. څوک وایي؟ څوک وایي؟ او دا ښځې څوک دي؟ مسلمانان دي؟ نه، هندوان او سیکان مسلمانان دي. دا وایي مونږ مخکې نه ځو. سړي ته تپوس کوي ولې؟ وایي په دې ټولې کیسهخانه کې یوه ښځه نه ښکاري سوا د زموږ نه، او ټوله دنیا مونږ ته ګوري، مونږ له شرم راځي. د 1946 زمانه ده، پاکستان لا نه دی جوړ شوی، 1 کال پاتې و. نو ښځو، هندوانو ښځو دا ویل چې مونږ له شرم راځي، په دې بازار کې بله ښځه نشته، مونږ په دې بازار کې څنګه وګرځو؟ نن زه درته قسم خورم، که تاسو یې منئ او که نه منئ، ما له شرم راځي چې زه بازار ته لاړ شم، ما له شرم راځي چې کیسهخانې ته لاړ شم، ما له شرم راځي چې کوچي بازار ته لاړ شم، که ډېر ضرورت پېښ شي چې مینه بازار، ما له شرم راځي. اوس د ښځو د شرم وخت نه دی، د سړو د شرم وخت دی. ولې چې دې ښځو کومه بې حیایي شروع کړې،
دا به نه ګوري چې د پلار په ځای مې دی، دا به نه ګوري چې نیکه په ځای مې دی، ګزار به هم دله درکوي، ډغرې به هم در سره وهي او صاحب هغه څه به کوي چې ته به حیران د مولانا بجلیګر خبره شاته کوناټو ته ربړونه تړي غټې کړي نو بیا سړو پورې جنګوي. دا د مولانا بجلیګر قول دی. نه منې کېږي دې کارونه. اوس دې نه تپوس وکړه چې خاوندان دې شته، پلار دې شته، رونه دې شته، هغه بې غیرته چېرته دي چې ته یې داسې بازار کې خوشې پرېښې او داسې نه ښه سرخي څه پیدا یې کړي دي، ښه ځان یې جوړ کړي دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي ټولې واورئ ښځو ته یې واوروئ، خدای دې وکړي چې هغه یې باندې پوه شي. رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم فرمایي چې کومه بیبي کومه ښځه په خپل کور کې داسې سړی پرېږدي یا داسې سړي ته نه باسي چې خاوند یې پرې خفه کېږي او یا داسې ځای ته ځي په داسې طریقه ځي د کور نه بهر چې خاوند یې پرې خفه کېږي، نو دا ښځه جهنم ته ځي، لعنت پرې ورېږي. واورېده که نه؟ دا مې د ماما زوی دی، دا مې د تره زوی دی. بل ورځې زموږ په علاقه کې یو دوه جینکۍ پولیس والا ونیوې، یو سړی ورسره و. دا ستاسو څه کېږي؟ وایي چې دا زموږ دیني رور دی، دا زموږ دیني رور دی. دا دیني رور پنځم کتاب کې د ښځو په کتاب کې یو رشته نه راوتې ده. دیني رور یې د ورځې سړو په مخ کې روري او د شپې خاوند وي، چې خلکو په مخ کې دې روري وي او چې ځان لشي نو خاوند وي، دې ته دیني رور وي. الله دې د داسې لعنت نه خلک وساتي. تاسو سړو ته وایم، مشران ته وایم، کشرانو ته وایم، پام کوئ چې کور کې د ښځو په دې خبره دوکه نه شئ چې دا دیني رور دی، که کور ته راځي نو خیر دی. نه، مولانا غلام غوث هزاروی الله تبارک وتعالی دې غری کې رحمت کی، زموږ یو ډېر مجاهد لیډر او ډېر مجاهد عالم و، د هغه یو رور دی، هغه وفات شوی دی، فقیر محمد د هغه نوم و. دی خپل رور فقیر محمد کره چې تلو نو ښځې به یې ستر کول، ورندارې به یې ستر کول، او چې د ده رور فقیر محمد به ده کره راتلو نو د غلام غوث ښځې به د خپل لیور نه به ستر. دا د شریعت طریقه ده. هر وخت فتنه شته. جناب رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم کور ته یو ړوند دی، هغه راغی، بیبیانې ناستې دي، حضور علیه الصلاة والسلام پرې راپاڅېد، راورسېد. و بیبیان دا سړی دی او تاسو ستر نه کوئ؟ بیبیانې وایي آقا دی خو په سترګو ړوند دی. وایي په سترګو ړوند دی نو په دماغ کې او په شهوت کې او په زړه کې او په سوچ او په فکر کې خو ړوند نه دی که نه؟ ړوند سړي هم توجه غلط کېدی شي. مه مخامخ کېږئ، ړوند ته هم پرده کې اوسئ. ګوره د شریعت دی حکم دی. او زموږ دا مې د تره زوی دی، دا مې د ماما زوی دی، دا مې د کاکا زوی دی، او دا مې دیني رور دی، او دا مې دیني پلار دی، او دا مې د کتاب استاد دی، او دا مې د قرآن استاد. هیڅوک هیڅ چا ته اجازت نشته چې ته خپله ښځه، خپله لور، خپله مور، خپله خور هیڅ چا ته به نه ښکاره کړې. د پیر نه چې د پیر نیکه راشي هم به یې نه ښکاره کړې. خبره دې واورېده؟ دا نن زمانه کې چې کومې ښځې پیرانو له ځي او کم پیران چې ښځې په خپل محفل کې پرېږدي، دا پیران نه دي، دا د شیطان مریدان دي. دا ټوله فتنه ده. د داسې شیطانانو نه خپلې ښځې وساتئ. خبره باندې مې پوهېږئ ورونو؟ په پیرانو اعتماد مه کوئ، په ګیرو، په پټکو، په تسبو او په شونډو خوځېدو دوکه کېږئ مه. زما د قسمي ډېر پیرانو په شکل کې شیطانان ګرځي. الله امان راکړي. نو عزیزانو راځئ چې تاسو د ابتدا نه د ښځو تاریخ ته راوړم. قدیم تاریخ کې چې کم په کتابونو کې موجود دی، چې کم نه دی موجود هغه هیر پکیر دی، کم چې تاریخ کې موجود دی، کم کتابونو کې موجود دی، درې تهذیبه پخوا ډېر مشهور. درې تهذیبونو مراد درې قومونه، د هغې کردار، د هغې عمل، د هغې اوسېدل، د هغې ګرځېدل، درې قومونو ډېر مشهور. یو پکې یونانیان، یو پکې رومیان، یو پکې عربیان. دا درې تهذیبه وو په روی زمین باندې چې ډېر مشهور. په دې کې راشئ چې مونږ په دې درې تهذیبو کې د ښځو حال ته چې د یونانیانو تهذیب ته لاړ شو نو ګورو چې یونانیانو ښځو ته ډېر په ذلیل نظر سره کتل. ما ته لږ وګورئ وروڼو، یونانیانو به یعنې د قدیم زمانې خبره کوم درته، یونانیانو به ښځو ته ډېر ذلیل نظر سره کتل، سپیره به یې ګڼله. دا به ویل چې د ټولې دنیا د فساد جړ ښځه ده، چې ښځه نه وی نو فساد به نه وی. دا د یونانیانو تهذیب دی. هغه یونانیانو په کتابونو کې تاسو وګورئ، یو ټکی که چېرته تاسو هم په کتاب کې اردو کې لیدلی وي، یو ټکی دی پنډورا.
پنډورا ورته وایي. دا هغې ښځو باندې د پنډورا نامه ایښې وه. پنډورا ویلی شي یو بکسې ته چې هغې کې د دنیا عجایبات غرایبات او د دنیا فساد پکې ډک وي. چې هغه پرانیځې نو دنیا کې فساد خور شي. هغه بکسې ته پنډورا ویلی شي. نو هغې به ښځو ته پنډورا ویله. ډېر ذلیل به یې ساتله او ډېر کمتر نظر به یې ورته کولو ښځو. دویم ډېر تفصیل یې درته نه بیانوم. دویم قدیم تهذیب دی د رومیانو، د روم تهذیب دی. دا هم ډېر تعلیم یافته او ډېر پوه خلک او ډېر ایډوانس خلک ګڼلې کېدل. د روم خلکو دا طریقه وه چې پلار به د خپل لور مالک و، لور به یې نه ګڼله، د لور مالک به و. خفه کېږئ ما که زما قبایلي وروڼه دلته ناست دي نو زموږ د قبایلي وروڼو کې یو رسم اوس هم ګډ دی چې پلار مړ کېږي نو زامنو ته نارې کېږي راشئ تاله مې واده کړی دی، تاله مې واده کړی دی، تاله مې واده کړی دی. دا ستاسو یو ورور پاتې دی، د ده واده مې نه دی کړی. نو داسې وکئ چې ستاسو دا خور ده که نه دا به خرڅه کوي نو د دې په پیسو باندې به دې ورور له واده وکړي. دا وصیت کوي ورته، دا وراثت ورکوي ورته. خبرې ته م غوږ دی که نه؟ دا د رومیانو طریقه وه، دا هغه کافرانو طریقه وه. رومیانو به دا کول. پلار به خپل لور خرڅوله، پلار به په خپلې مرضۍ چې چېرته زړه غوښته هلته به لور ودوله او بیا واده نه پس ته که په ړومبي ورځې غوښتې که میاشت پس که کال پس لور یې واپس هم راوسته. پلار ته دا اختیار مو چې دا خاوند سره وي او که نه تا ما سره به وي. دا خو د رومیانو تهذیب و. او چې پلار نه پس ته ښځه به خاوند ته راغه نو بیا به خاوند د هغې که مالک به د خاوند خوښه وه چې څومره یې وهلې شوه، سر یې پرې ماتولی شو، کوهي کې به یې غورځوله، وجله به یې، او که مړه به یې که قانون نه و د هغې د نیمو دپاره چې تا ښځه وجلې ده. دا د ښځو قدر و رومیانو سره. پرې خبرې پرېږده، خبرې پرېږده. یاره که ته لږ مخکې شې دلته کښېنې ګناه ده، راپاسه دلته کښېنه، مخکې راشه کښېنه چې تا ته ښه ښکاري چې مونځ وخت شي بیا لاړ شه هلته کښېنه. اوس صاحبه درېیم تهذیب پاتې شو. درېیم مشهور تهذیب د عربو. اوس د عربو څه حال اوسه؟ عربو به چې جینۍ به پیدا شوه نو په کور کې به غم پیدا. عربو کې به غم و چې جینۍ پیدا شوه. داسې خلک وو چې جینۍ به کم کور کې پیدا شوه هغه کور ته به یې منحوس کور ویل. هغه کور به یې پرېښو بل ځای ته به لاړ هلته به آباد شو چې دلته جینۍ پیدا شوه. دی به جینۍ چې پیدا شوه نو د شرم نه چې اوس به دنیا ته مخ څخیم هغه جینۍ به یې په خاورو کې ښخه کړه، ژوندی به یې ښخه کړه. دا د عربو تهذیب. جناب رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته د اسلام راوړو نه پس ته یو اصحابي فرمایي چې جهالت په زمانه کې زما یو لور وه، د هغې ما سره ډېره زیاته مینه وه، ما پسې پسې به ګرځېده. یو ورځ مې ورته اواز وکړو، هغې ډېره په خندا په وړو وړو خپو را منډه که ماله راله، ویل ما د ګوتې نه ونیوه، کور نه مې بهر بوتله او په کوهي کې مې وله ټیکه ورکړه. تاسو واورئ دا خبره؟ رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې دا واورېده نو سترګو مبارکو د اوښې را روانې شوې. دمره غمجن شو حضور چې دا څنګه خلک وو چې خپل اولاد سره داسې وو. یو صاحب فرمایي چې ما خپل جهالت په زمانه کې د اسلام راوړو نه مخکې 80 جینکۍ ما په خاورو کې ښخې کړي، 80. او هر یو به مې چې ښخوله نو زما مرای ته به یې لاس اچولو چې بابا جانه مه واله، بابا جانه مه کوه، بابا جانه مه کوه. دا د ښځو حالتو د عربو په تهذیب کې. او بیا چې ښځه واده به شوه یا په کور کې به وه نو د هغې حیثیت د وینځې او د نوکرې نه به زیاته نه وه. نه هغې خواهشات چا پوره کول، نه د هغې ارمان چا پوره کول، نه د هغې خبره چا منله. څه چې د خاوند خوښه وه هغه به یې خپلې ښځې سره تر دې پورې چې خاوند به مړ شو نو دا ښځه به یې په میراث کې ورکړې کېده. اول حق به یې د زویو، نو پلار به مړ شو زوی به ورسره نکاح کوله، میراث کې به ورته میلاوېده. یا به زوی هغه په خپل مرضی په بل چا خرڅوله، دا په میراث کې ورته میلاو شوې وه. او چې کونډه به شوه، الله چې کونډه به شوه نو هغه کونډه ښځه سپېره به ګڼلې شوه او د کلي نه وطن نه د کورونو نه هغه به لرې ساتلې شوه. او په کم حال کې به ساتلې شوه؟ د ټاټ جامې به هغې اچولې، د ټاټ د بوجۍ جامې. د کلي نه لرې په خیمه به ورته لګولې او په هغه خیمه کې به اوسېده.
د خندا اجازت ورته نو، د سنگار اجازت ورته نو، په ویښتو کې د ګومنځو وهلو اجازت ورته نو، چا ورسره ملاقات نشو کولی. په داسې حال کې به د عمر تېرولو چې کونډه به شوه، دمره ذلیل نظر به یې ورته کول. ډېر تفصیل کې بیا نظم. الله تعالی چې کله یو ځمکه اوچه شي، ډېره موده پې باران ونه شي، قحط سالي راشي، اوبه نه پیدا کېږي، بوټي نه زرغونېږي، ډنګرانو کې تکې وي، انسانان د لږې نه مري، نو د رب العالمین رحمت په جوش کې راشي او یو دم اوریزې راشي او باران وورېږي او هغه مړه ځمکه آباده شي، هغه اوچه ځمکه شنه شي او هغه اوچې ونو کې میوې ولګي. رب العالمین د هغه ماشومانو فریاد اورېدلی و چې کم ظالمانو پلارانو به خښو، د هغه کونډو فریاد یې اورېدلی و چې چا سره قوم داسې سلوک کول. رب العالمین د رحمت باران وری، د رحمت وریځې راوستې، اسلام را خوره شوه، اسلام راغی دنیا. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دنیا کې څوک داسې لیډر، داسې رهنما، داسې یو انسان نشي خولی چې د رسول الله په صفاتو کې یو ورکوټي صفت، بهترین، بزرگترین، افضل ترین او الله باندې محبوب ترین هغه پیغمبر الله تعالی مونږ هغه چې راغی. نو ګورئ اوس هغه کونډې ښځې چې د ټاټ جامې به یې ورته اچولې او د وطن نه به یې لرې ساتله او هغې ته به د ژوند د تېرولو دپاره د هېڅ قسم سهولت حاصل نه و. محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ټول نه ړومبی نکاح د کونډې ښځې سره، ټول نه ړومبی نکاح د کونډې ښځې سره یې وکړ. حضرت خدیجة الکبرا رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین زمونږ او ستاسو مور د رسول الله ړومبی بیبي د 40 کالو عمر یې کونډه وه او د رسول الله صلی الله علیه و سلم عمر د ځوانۍ و 25 کاله د هغه عمر او 25 کالو په عمر کې حضرت خدیجه سره یې نکاح وکړه. دنیا ته یې دا وښیله چې اسلام دا تعلیم راکوي چې ښځو قدر به کوئ، ښځو به عزتمند کوئ، ښځې له به د عزت مقام ورکوئ، هغه مقام چې کوم تاسو ورکړی و هغه د ظلم مقام هغه مه کوئ. ماشومان دپاره یې څه وکړو؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت دے، دا ابو داود را حدیث دے، فرمائی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائل، تاسو ټول غوږ دی ورته دا چې ود دي لږ ویښ شئ چې الله تعالی چاته یو لور ورکي او هغه لور باندې دې تندې تریونه کي، خفه نه شي، او هغه لور د خپل لاس مړه نه کي، خښه نه کي، او هغه لور سره حسن سلوک وکړي، په مینې سره لویه کړي، او چې هغه بالغه شي نو په ښه ځای کې هغه په نکاح کړي، نو د دې عمل په عوض کې د ټولو ګناهونو په بدل کې الله به درته جنت ورکوي. خبره مو اورېده؟ نن هم داسې خلک شته چې د لور په پیدایش خفه کېږي. بل حدیث دی د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ هم په دې ابو داود کې روایت دی. جناب رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي چاته الله تبارک و تعالی 3 لونه ورکي او دې دا 3 واړه لونه په محبت سره لوی کی، د دې پرورش وکي او دې سره محبت وکي، او چې دې پیغلی شي نو په مینه او محبت سره رخصت کې خپل کورونو ته، نو د دې په عوض کې الله تبارک و تعالی به د دې ګناهونه معاف کړي او جنت به ورته نصیب کړي. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین زمونږ استاد مور د رسول الله بیبي فرمایي چې جناب رسول الله د بخاری حدیث دی، جناب رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایلی دی که یو سړی ته الله لور ورکي او د دې لور په وجه د باندې څه مصیبت راشي، څه آزمایش راشي، څه تکلیف راشي او دې هغه تکلیف برداشت کی او لور سره محبت وکي، لور باندې سخت رانه ولي، لور نه بدل وانخلي او لور محبت سره وساتي، نو الله تبارک و تعالی د دې عمل په بدله کې د ده دپاره به دوزخ حرام کی، دوزخ به پې حرام کی. وامرې دسه بل حدیث اورئ جناب رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم فرمایي کچا لور وي او د واده کړي وي او بیا دا لور یا د طلاق په وجه یا د خاوند د مرګ په وجه یا د نور داسې کشالو په وجه واپس راشي د پلار کور ته
او دا پلار په محبت او په عزت سره په کور کې وساتي نو الله تعالی د دې عمل په عوض دته به جنت. اوس وګورئ د ښځو مقام کم ځي دا کم ځي ته لاړ، د کونډو مقام هم اوچت شو. او صاحبه د هغه جینکو چې دې ته یره کوله خوف کوله هغې لم رب العالمین څومره لوی وسیله جوړه کړه. عزیزانو یو خبره یونانیان کوي او ما تاسو ته اوس هغه بیان وکړو چې هغه وایي چې ښځې د ټول فساد جړ دی. تاسو تاریخ باندې نظر واچوئ، د دې ښځو تاریخ خالي وګورئ تاسو چې دې ښځو په دنیا کې څه کړي دي. ټول نه لومبۍ ښځه بیبي حوا وه. زموږ او ستاسو نیا د آدم علیه السلام بیبي چې په دنیا کې د هغې په شانتې حسینه او ښایسته ښځه بیا نه ده پیدا شوه، ډېره حسینه وه. ټول نه لومبۍ فساد د بیبي حوا نه شروع شوه. الله آزمایش دپاره اگر چې اراده د الله دا وه چې آدم او حوا دواړه د ځمکې ته لاړ شي، ولې چې پیدا کړي ځمکې دپاره و آسمان دپاره نه، دی د ځمکې ته لاړ شي. نو اوس دې دپاره یو وسیله پکار وه، یو ذریعه پکار وه. الله اوس هغه ذریعه څنګه پیدا کوي؟ دی په جنت کې دي او رب العالمین ورته وایي چې دا یو بوټی پرېږدئ نور جنت ټول ستا، دې بوټي له به نږدې نه راځئ. هېڅ څه خاص وجه پکې نه وه. الله تعالی اوس امتحان اخلي، دې بوټي ته به نه نږدې کېږئ. تاسو ټول ښه خبر یئ، دا واقع دوهراولو ضرورت نشته. شیطان بیبي حوا له رالو او ورته ویل چې بیبي ته خبرې چې د دې بوټي نه یې ولې منې کړي یئ؟ الله ولې منې کړي یئ؟ وایي نه موږ خو خبر نه یو. وایي دا خو چل دی که نه، دې بوټي کې دا کمال دی چې چا د دې بوټي میوه خوړلې وي هغه به همیشه په جنت کې بیا به جنت نه بهر ته نوځي. او الله تاسو نه غواړي په جنت کې تاسو به وباسي، نو تاسو باندې دا میوه بنده کړه. نو زر وکړه په خپله مخره او په خاوندو مخره وه چې همیشه له جنت ستاسو ځای شي. ښځې الله تعالی کمزوري پیدا کړي دي. اوس مې تاسو ته وویل که نه، عقل کې هم کمزوري دي، وجود کې هم کمزوري دي، په زړه کې هم کمزوري دي، په کردار کې هم کمزوري دي او په عمل کې هم کمزوري دي. کمزوري وه د شیطان هغه خبرو پې اثر وکړو. آدم علیه السلام له هغه میوه یوړه او ورته چې خدای منې کړي څنګه وخورو؟ وایي نه دا خو معمولي خبره ده، دې کې یو راز دی. که جنت کې یو دې محلاتو کې همیشه له اوسېدل غواړې خو دا میوه وخوره. او زه خبره شوې چې الله مونږ دلته نه غواړي، مونږ به دې ځای نه شړي، ځکه مونږ ته وایي چې دا میوه مه خوره، راشه چې وخورو چې همیشه به دلته یو. نو آدم علیه السلام ویل چې الله به خفه شي. که خفه شي توبه به وباسي، ته خو د خدای پیغمبر یې، په خدای ډېر ګران یې، توبه به وباسي، بس الله به دې معاف کړي. خو جنت کې خو به یې همیشه ده که نه. آدم چې وکته چې توبې لاره آزاده ده، میوه یې وخوړه. اوس دا میوه آدم ولې وخوړه؟ دا د آدم مرضي نه وه، دا د الله مرضي وه. د چا مرضي وه؟ د الله. ځکه دا مرضي وه چې الله غوښته چې ځمکې ته یې واستو، الله دا غوښته چې جنت ته یې بهر کړم او دا دلیل ورته پیش کړم چې تاسو ته ما ویلي چې دا مه خورئ، تاسو وخوړه ځئ اوس جنت ته اوسئ. آدم علیه السلام میوه وخوړه. اول نښه پې دا راښکاره شوه چې د هغې وجود بربند شو، وجود یې بلکل بربند شو د دواړو. اوس تاسو دې نه ځان خبر کوئ، کتابونه لیکي چې په جنت کې د آدم علیه السلام او د بیبي حوا جامې زموږ دا نوک دی، دا نوکان دي، دا داسې ټول وجود باندې جامه وه د هغې، صرف په لاس کې نه، په ټول وجود کې د دې نوکانو جامه وه. په خبره پوه شوئ تاسو؟ دا ټوټه چې پاتې شوې ده در سره که نه، دې کې هم راز دی، دې کې هم راز دی. یو سړی چې ګناه لځي، ګناه کار لځي او خپل دې لاس ته وګوري او دې نوک ته وګوري او ورته دا را یاد شي چې دا هغه جامه ده چې جنت کې زما د نیکه جامه وه، لیکن لږ غوندې نافرمانۍ سره د دې جامې نه پاک شو. زه چې نن دې ګناه لځم نو الله به ما سره څه کوي؟ چې آدم غوندې پیغمبر سره دا وکړو ما سره به څه کوي؟ دا نوک درته د دې خبرې یاداشت درکوي. یو خاص خبره یاد وساتئ چې یو ځای کې یو سړي باندې خندا ولګېده، ډېر سخت خاندي، کوشش کوي خندا یې نه راټولېږي. دې د خپل نوکانو ته وګوري، یو دم به یې خندا بنده شي. ولې؟
چې دا ورته د خپل ذلت مقام ښایي یو دم به دغه خندا بنده شي نه به شي خندلی خبر باندې پوه شوئ تاسو بیا صاحبه هغوی خو رالل الله تعالی دنیا ته راواستول بی بی حوا په عرفات کې جده کې او آدم علیه السلام سریلنکا سره یو غر دی په هغې باندې راکوز تفصیل وخت خدا نه و لیکن زه یو خبره خالي ستاسو پوهې دپاره عرض وکړم چې آدم علیه السلام او بی بی حوا دواړه دې دنیا کې راکوشو نو دا دنیا داسې آباده نه وه لکه چې تی ګورې نه داسې باندې غنې وې نه داسې سیلونه و نه داسې بلډینګونه و تکه توره تیاره وه آدم علیه السلام او بی بی حوا 40 ورځې بېهوشه پراته چې هغه فضا نه دې فضا ته راله چې د جنت نعمتونه دنیا لعنت ته رالل نو صاحبه بالکل 40 ورځې ځان نه خبر نه پس د 40 ورځو نه چې دې څه وخت ویښ شو نو بیا د الله حکم راغی آدم ته حکم راغی چې روان شه هغه مقام ته چې کوم ځای کې زما کور جوړېدو والا دی هر طرف ته لاړ شه لاره ګودر نه ده معلوم کوڅه نه ده معلوم خیګس نه دی معلوم آدم علیه السلام هغه ځای نه روانېږي او زی بیت الله ته تلاش کې پر روی زمین باندې 100 کاله مزل کوي او هر ورځ په هر منزل چې ورسېږي نو په سجده کې پروزي تورې ټوپۍ والا بچیا که بیا دې خندا وکړه درځم هلته په سجده کې پروزي وایي ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین الله مونږ په ځان ظلم کړی دی خدایا مونږ ته که ته عفو نه کې نو زموږ د نجات لاره نشته ټوله لاره کې د سریلنکا نه والې تر بیت الله پورې په 100 کالو کې آدم علیه السلام قدم په قدم سجدې کړي دي توبه یې ویستې ده او دا دعا یې کړې ده الله تعالی نه ده قبول الله د هغه توبه نه به قبوله کړې ګورئ وروڼو ما ته لږ وګورئ خدای دپاره ما ته لږ وګورئ آدم علیه السلام پیغمبر و د خدای 300 کاله توبې ویستې سجدې کولې خدای د هغه توبه قبوله نه کړه د محمد رسول الله برکت ته ګوره دې امت دپاره حکم دی چې تمام عمر ګناه وکړه ځمکې نه تر اسمانه ګناه ډک کړه لیکن راشه الله ته سر به سجود شه په رښتیا توبه وباسه ستا توبه قبوله او ستا ګناه معاف دا د رسول الله برکت آدم علیه السلام چې بیت الله ته ورسېده کوم ځای کې چې اوس بیت الله دی دې ځای ته چې ورسېده او دې ځای کې چې توبه یې ویستا نو د الله تبارک وتعالی عرش ورته را مخامخ شو دې چې خدای پیدا کړی او د سجدې نه سر پورته کړ نو مخامخ د الله عرش او د الله په عرش باندې لیکلي وو ما ته مخوټ دی الله په عرش لیکلي وو لا اله الا الله محمد رسول الله تا ته دا کلمه سپکه ښکاري تا ته د دې هېڅ قدر نه دی معلوم د الله د عرش په پایو دا کلمه لیکلې وه آدم علیه السلام الله ته زاري کوي مولا د لا اله نه خو خبر یم چې هغه ستا صفات دي ای مولا دا چې کم نوم د محمد ته ځان سره نږدې کړی دی معلومیږي چې دی پتا ډېر ګران دی مولا د دې محمد په خاطر دا چې پتا ګران دی د په خاطر زما توبه کوم رب العالمین د آدم توبه قبوله کړه او چې آدم توبه قبوله شوه نو رب العالمین ورته حکم وکړه چې اوس مخکې منزل وکړه بی بی حوا د جدید مزل کوي روانه ده خدای دې دا ځمکې او دا پاک ځایونه تا ته وښیي چې تا ته پته ولګي چې دا څنګه ځای دی او څنګه مزل دی بی بی حوا مزل کوي ځي د الله په حکم په اشارو روانه ده بابا آدم د بیت الله نه مزل کوي روان دی دواړه ورسېده د عرفات میدان ته الله دې ټولو ته وښیي عرفات میدان ته ورسېده عرفات نامه ځکه ده د دې چې عرف ویلی شي پیژنګلو ته تعارف نه ورته ټکی دی دې مقام باندې په عرفات په میدان کې د بابا آدم او د بی بی حوا د جنت نه د راکوزېدو نه پس په دې ځمکه کې په ړومبي ځل ملاقات وشو ځکه هغه ځمکې ته عرفات ویلی شي هغوی دواړه هلته ولاړو یو بل ته کته په مینې سره محبت سره ندامت سره او الله ته ساری سوال کولو چې مولا مونږ چې څه خطا شوي ده معاف کا او مونږ باندې رحم وکړه هغه دعا ته به هم کې ته به هم هلته ودرېږې ته هم چې لاړ شي الله چاته توفیق ورکړي هلته به هم دا فریاد کې چې مولا ما نه که خطا شوي وي نو څنګه چې تا آدم باندې رحم وکړو بی بی حوا باندې دې رحم وکړو الله په ما هم رحم وکړه عزیزانو خبر به ډېره اوږده شي بیا راشي مخکې
هغې نه پس ته صاحبه یو بله بیبي پیدا کېږي چې هغه د لوط علیه السلام ښځه وه. د چا؟ لوط علیه السلام پیغمبر دی، دا د پیغمبر ښځه ده. د هغه پیغمبر امت د الله نافرمانه و، لواطت پکې ډېرو، ښځې به یې پرېښوې، سړو سره به یې یارانې کولې. نن دا بیماري ډېره زیاته ده، او څنګه چې الله هغې له سزا ورکړه، د الله نه بعیده نه ده چې دا سزا دې قوم ته الله ورکړي. کم وخت کې چې یو نر د یو نر سره یو ځای کېږي، نو ځمکه دننه ریږدي او الله ته فریاد کوي، ای ربه ته ما له اجازت راکړه چې زه وشلېږم چې دی پکې ننوځي. رب العالمین فرمایي چې ای ځمکې صبر وکړه، د دې لاره په ما ده، دی به ماله راځي، دی به ستا په خېټه کې سملي، تم ته بدل واخله او زه به م وله سزا ورکړم. خلاصې نشته. الله دې د داسې عمل نه هر یو مسلمان په خپل امان کړي. د لواطت په عمل کې مبتلا و، د خدای او د رسول نه نافرمانه و، الله پې ځمکه واړوله. هغه بیبي چې د پیغمبر بیبي وه، د هغه بادشاه په کور کې په کټ پروت دی جاړي. بیبي چې خپل خاوند او بادشاه په ژړا ولیده ډېره خفه شوه. تپوس دې کوي صاحبه ولې جاړې، ولې خفه یې؟ وایي ته د اتي په غوږ کې ودی، تا ته پته نشته چې موسی را روان دی، ټول بادشاهیان یې هغه فتح کې اوس زما نمبر دی، که دلته راغې نو زما بادشاهي به فتح کړي، نه به مې بادشاهي وي او نه به ستا حکومت وي او نه به زما حکومت وي. وایي مه خفه کېږه بادشاه، مه خفه کېږه، تا سره یو داسې وسله ده چې موسی تا نه ګټه نشي کولی، داسې وسله ده در سره. ګورې وروڼو چې د الله امداد نه وي، هر یو وسله چې در سره وي هغه باندې ته ګټه نشي کولی. خبره ټیک ده؟ دا ستنې سره بابا ناست، بابا مونږ خو روان یو، دا د خوب ځای نه دی. چې د الله امداد در سره نه وي، د دنیا ټولو نه لوی او بدترین بهترین افضل ترین وسله که در سره وي، ته پې ګټه نشي کولی. رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے مومنانو تاسو که د الله د دین امداد وکئ نو الله به ستاسو امداد کوي. نو الله چې ستا امداد کوي، تا ته د بل چا د امداد ضرورت شته؟ ګوره 313 د بدر په میدان کې اصحاب دي، چا سره وسله شته چا سره نشته، او بل طرف ته زرګونه کافران دي، لیکن دلته اوس د الله امداد دی. 313 ګټي او هغه زرګونه بیلي، دا د الله امداد دی. منئ که نه منئ؟ دا خو تاسو وایي ظاهره د پیغمبر پکې و، هغه لویه زمانه وه، هغه نیکانو زمانه وه، هغه اصحابو زمانه وه. اوس چېرته داسې کېدی شي؟ اوس هم کېدی شي. افغانستان کې یو طرف ته سوپر پاور و روس و چې امریکا ته یېرېده، او بل طرف ته تش لاس افغانستان مسلمانانو. معامله د اسلام وه، معامله د ایمان وه، معامله د الله د قرآن وه. روس ورته وویل چې پرېږده اسلام راشئ ماله، تاسو نه غریبانانو نه امیران به جوړ کړم، جایدادونه به درکړم، تاسو به مالداره شئ، پرېږده اسلام. دې ننګیالو ویل چې ستا په دولت ستا په حکومت متیازې کوو، مونږ اسلام غواړو، اسلام نشو پرېښوی. اسلام سر یې ورکړ، ځوانان یې قربان کړ، بوډاګان یې قربان کړ، زنانه یې قربان کړ، بچي یې قربان کړ، لیکن الله تبارک وتعالی امداد ورسره و. ان تنصروا الله ینصرکم. چې ته د الله د دین دپاره پاڅېدې نو الله در سره دی. نو د الله د دین امداد وګوره، د خدای په فضل و کرم سره هغه لوی سوپر طاقت وته، او خدای داسې سزا ورکړه چې نن نامه پر نامو کې نشته. منئ د الله دا خبره که د خدای قرآن خو غلط نه دی، د خدای وینا خو غلطه نه ده. ان تنصروا الله ینصرکم. که ته د الله د دین امداد کې، الله به تا سره امداد کوي. ته کوشش وکړه، ته ملا وتړه. زه ډېر په یقین سره، ګوره د یقین مقامات دي. یو یقین دی هغې ته عین الیقین وایي، یو یقین دی چې هغې ته یقین خالی ویلی شي چې بهی تا یقین دی چې دا هور سیزل کوي. دا خبره یقین ده که نه؟ هور سیزل کوي، دا به ته یقین وکړې که نه؟ لیکن دا خو تا اورېدلې خبره ده، عین الیقین خو دې نه دی، په سترګو خو دې نه دی کتلی لا. او چې په سترګو وینې چې هور سیزل کوي نو بیا به ته به ومنې چې دا عین الیقین دی. لیکن یو بل یقین دی،
او هغه داسې یقین دی چې ته هور کې لاس نه نباسې او ستا لاس وسوځېږي، نو بیا دا یقین چې د ټولو د بهتر یقین دی. په خبره پوه شئ؟ هغه بهترین یقین سره درته خبره کوم چې الحمدلله ثم الحمدلله یو زمانه وشوه د اسلام د خدمت دپاره او دین د تبلیغ دپاره ما ځان وقف کړی دی او ډېر ځایونو کې ګرځېدلی یم. داسې ځایونو ته تلیم چې تقریر په دوران کې په لاره کې راته ټوپک په لاس خلک ناست وو چې که دې ځای نه راکوشو نو کور ته به رانه څنګه ځي. الحمدلله د هغوی په مخ کې تېر شوی ما او رکشه کې تېر شوی ما، ټانګه کې تېر شوی ما، الله په فضل هغوی نه یم لیدلی. د الله امداد دی که نه دی؟ بنو کې تقریر مې وکړو، بنو ډي سي وایستمه، ډیرو ته روان شوم، ډیرو ډي سي ویل مه راځه دلته هم 2 میاشتو له بند دی، لیکن زه لاړم هلته په ټانک کې د دفتر افتتاح کوم. اوس روان یم، لاره کې پولیس دی، په بیل بیل ځایونو کې بس سټاپونو باندې پولیس دی چې ډاکټر صاحب را نه شي، ولې چې ځان سره به ایټم بم روړي. ځای په ځای پولیس ولاړ دی او یو نه دی دوه نه دي، افسران ورسره دي. ډاکټر صاحب پې تېرېږي، لوی جیپ دی را سره، لوی جنډې پې دوه لګېدلي دي د جمعیت، پلار مې را سره ناست دی، د ټانک یو سړی را سره ناست دی، یو ملک دی هغه راله دا چلی، یو د دې پېښور یو سړی دی هغه را سره ناست دی. مونږ 15 کسه پکې روان یو او د خدای په فضل و کرم سره چا ونه لیدو. پیزو کې راتاو شو او چې څه وخت ټانک ته تاییدو، ګل امام یو سټیشن راځي، ګل امام په سټیشن باندې یو ډي ایس پي، 2 تانیداران، 2 کچه تانیداران، 12 کسه سپایان د لختي په غاړه راته کټو دی اچولي دي او ناست دي او مونږ په جیب کې پې راځو، مونږ ته ناست دي. او چې مونږ پې رالو فتح خان جومات دی په ټانک کې، سیده جومات ته ورسېدو. چې هلته ورسېدو نو ډي سي له اطلاع راغله چې ډاکټر صاحب راغی، هم چې په لاوډ سپیکر کې وویلی شو چې ډاکټر صاحب را ورسېدو. هله ورته پته ولګېده، نو صاحبه بربنډې خپې راپسې منډې والې چې ما نه به دا ګلونه کوز شي، خدای لپاره تقریرونه کوي او دا ونه کوي. هغه خبرې پرېږده، هسې خبره درته کوم چې ګوره د الله امداد شته که نشته. او ستا که یقین وي الله، زما یقین دی د الله په وینا باندې، هر مقام باندې هر قدم باندې الله ما سره امداد کړی دی. زما په علاقه کې یو بدماش د زوی واده کولو، 6 ډولي د ډمانو یې ګډې کړي جمعې په شپه باندې. جمعې په ورځ ما دلته وویل چې دا څنګه حکومت دی چې د اسلام نامالي د ضیاء الحق دورو او داسې ډمانې ګډېږي او تپوس یې نه کېږي. هغه بدماش نه تپوس وشو، پولیس نه تپوس وشو، بهرحال هغه بدماش ما پسې یو سړی راوستلو سره د تماچې، زه ورته مخامخ ولاړ یم، 6 ډزې راباندې کړي دي، د خدای په فضل سره یو ګوله نه یم لګېدلی. د الله امداد دی که نه؟ منئ که نه منئ؟ نو صاحبه تاسو تجربه وکړئ، تاسو په اخلاص سره د الله په لاره کې روزئ، وګورئ چې الله ستا امداد کوي که نه کوي. صاحبه د الله امداد چې نه وي هېڅ کار نشي کېدی. راشي هغه د قرآن واقعې ته، بادشاه د بیبي وایي چې مه خفه کېږه، تا سره یو وسله ده. وایي کومه وسله ده را سره؟ یا تا په وطن کې ستا په علاقه کې یو بزرګ دی، هغه بزرګ چې دعا کوله نو هغه دعا به قبلېده، دا د هغه صفت و، مستجاب الدعواتو، د هغه دعا به قبلېده. د ده دعا قبلېږي، ته دله لاړ شه یا دې راوغواړه، بادشاه درته ووایه چې ما دپاره دعا وکړه چې الله ما ته په موسی فتح راکړي، بس د ده دعا به قبوله شي او ته به وګټې، نه به جنګ نه به فساد. دا خو ډېره ښه خبره دی وکړه بیبي. هغه یې راوغوښته صاحب، ورته ویل چې ما دپاره دعا وکړه. هغه د خدای بزرګ و، نیک بنده و د خدای. هغه ورته ویل چې نه، دا د الله فیصله ده، موسی د خدای پیغمبر دی، د هغه خلاف زه دعا نشم کولی. دې ته واپس راغی. بادشاه بیا جاړي خفه دی. ګوره اوس ښځه ورته څه وایي، ما ته مو ګورئ، ګریبان کې مو ګورئ او خپل کور ته مو ګورئ. خبره مو اورېده زما؟ ما ته مو ګورئ، ګریبان کې مو ګورئ او کور ته مو ګورئ. ښځه ورته څه وایي؟ ښځه ورته وایي چې د خزانو دروازې ما ته پرانیزه او ته خلاص اوسه. بادشاه جاړه ما، ته چوپ کېنه، خزانې ما ته پرانیزه. بادشاه وله چابي ورکړه، خزانې پرانیستې. لوی لوی طباقونه یې راوړل، سرونه، ملغرونه، د اشرفونه یې ډکې کړې، دړوکې پې واچول، ځان سره ښایسته ښایسته ښځې روانې کړې، وینځې، او د هغه کور ته لاړه، د بزرګ کور ته. او ورته وایي چې دا بادشاه دله تحفه رالېږلې ده. دا بزرګ ښځه وګوره، ښځې خو لالچیانې وي که نه؟ دومره دولت د هغې چې خوب کې هم نه ولیدلی، چې دا دولت یې ولیده نو وایي بادشاه ما ته ولې رالېږلې ده؟ وایي یو معمولي کار یې تا سپور کړی. څه کار؟ وایي دې خاوند ته دې خالي ووایه چې د موسی خلاف دعا وکړي، بس دا ټول ستا، دا ښځې هم ستا وینځې شوې او نور هم که غواړې درکوم. ښه
بادشاه دا ویلي دي ویلي او بس واخله ټول واخله هغې واخیسته زر یې صندوق کې کېښود چې چېرته واپس یې ونشي رانه ما درته ویل ما ته مو ګوره کور ته دې مو ګوره او صاحبه خپل ګریبان کې مو ګوره نو ته ګریبان کې خو نه ګورې ته خو اوده یې ورته اوس به درته پته ولګي لږ ما ته سوچ وکړئ اوده شه دا تاسو اوده یئ ځکه ښځې ازادې دي که تاسو ویښ شوئ ښځې نشي ازادېدی ښځې ورته ویلې بس ډېره ښځه بېغمه اوسه زه به خپل خاوند ته ما به دعا وکړي خاوند یې راغی کور ته خاوند چې وکتې دا دولت او دا عیش عشرت دا کم دی وي ښځې ویل دا خو خبر نه یې که نه بادشاه را لېږلي دي او معمولي خبرې دپاره اوهو معمولي چېرته غټه خبره نه معمولي خبره ده خالي ته دعا وکړه چې موسی بیلي او بادشاه وګټي بس هغه ویل دا زه نشم کولی ولې بل ګناه ده نو ګناه ده نو ته خو د خدای نیک بنده یې نو ګناه نه پس ته توبه شته که د آدم توبه قبلېږي ستا به هم قبول شي توبه وباسه بیا که نه ولې خپل دا کور ته راغلی دولت ځان نه شړې دا د قرآن واقع بیانوم درته هغه ویل ډېره ښه ده بیبي بس چېرته زم د شیخ صاحب په شانتې و ښځې خبره یې ومنله او دعا زه اوس اوزي ځي جومات ته چې دعا وکړم هغه وخت صومعه به ورته ویل چې کوم ځای کې به عبادت کېدو اوس روان دي ځي چې څنګه دروازې نه ووته دوه فرښتې ولاړې دي هغې ورته وي پام کوه چې دعا ونه کړي پام کوه چې دا دعا ونه کړي بیا هم لاړم چې مخکې لاړو صومعې ته نو هلته یې دعا وغوښته چې موسی بیلي او زموږ بادشاه وګټي رب العالمین په لعنت نازل کړ هماغه وخت یې د هغه مخ د سپي په شکل کې بدل شو هماغه وخت یې هغه برګزیده بزرګ د الله بنده چې د هغه دعا به الله قبلوله هغه د سپي په شکل کې بدل شو او د سپي په شانتې به غپېدو او پوزه به یې په ځمکه راښکله د ذلت په وجه 3 ورځې داسې حالت و د هغه بیا مړ شو د چا د لاسه د چا د لاسه د ښځې هر مشوره مه منه اوره تسلي وله ورکه چې حبیبي ډېره ښه خبره دې وکړه لیکن کوه په خپل سوچ و فکر سره د سړو په مشورې سره د ښځو په مشورو کار مه کوه خدای ښځه ناقص العقل پیدا کړې ده د هغې په عقل پسې مه چلېږه صاحبه مثالونه ډېر دي وخت کم دی دا سلسله چې کوم اهم بیان دی هغه پاتې دی د ښځو متعلق خاص طور سره د لورو د پلار د رورو د خور د خاوندو د ښځې دا بیان چې کوم دی دا ستاسو دپاره ډېره ضروري ده او ستاسو ښځو دپاره هم ضروري ده نو انشاءالله آینده جمعه باندې به دا مخکې تفصیل درته بیان کړم اوس دا د دې جمعې چې کوم